نن چونکې د جمعې مبارک ورځ ده، د دې ورځې په دین اسلام کې یو خاص مرتبه او یو خاص منزلت او یو خاص مقام او رتبه ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ورځې ډېر فضائل بیان کړي دي. په دې خاطر چې دا بندگان د الله د بندګۍ د پاره دا یو غنیمت وګڼي او د الله بندگی په دې ورځ کې ډېر وکړي. نو نن به یو دوه درې حدیثونه د دې ورځې د اهمیت او د غوروالي فضیلت باره کې بیان کو، په دې خاطر چې شوق زمون د دې ورځې عبادت ته راشي چې د الله بندگی په دې ورځ کې وکړو ډېره. اول عزیزانو، دا ورځ د الله رب العالمین په وړاندې ډېره بهترینه ورځ ده. مسلم شریف کی روایت ده، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، چې دا نور په کومه دنیا باندې راخیږي او په دې دنیا کې څومره ورځې دي، په دې ټولو ورځو کې د ټولو نه غوره ورځ هغه د جمعې ورځ ده. او بیا په روایت د ابن ماجه کې راغلی، مسلم کې راغلی چې په دې کې یو څو غټ غټ کارونه شوي، خو په مسلم کې صرف 3 ذکر دی او په ابن ماجه کې 5 ذکر دی. خدا د ابن ماجه والا هغه کې لږ ډېر تفصیل دی. بهر مسلم کې دا ذکر دی چې فيه خلق آدم، د ټولو انبیاء او سردار نه مراد مشر پلار او د ټول بشریت پلار آدم علیه السلام په دې ورځ کې پیدا شوی. وفيه ادخل الجنه، چې کله پیدا شو په ځمکه کې الله د جمعې په ورځ جنت ته داخل کو. وفيه اخرج منها، او د جنت نه الله د جمعې په ورځ راوسته. په حدیث د ابو لبابه ابن عبد المنذر کې راغلی، ابن ماجه چې کوم روایت راوړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان یوم الجمعه ان یوم الجمعه سید الانام، د جمعې ورځ چې کومه ده دا د ټولو ورځ سردار ده. واعظمها عند الله، او د الله په وړاندې ډېره لویه ورځ ده. وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر، بلکې د الله په وړاندې د غټ اختر ورځ دا خاص فضائل لري. او بیا به ان شاء الله که مکمل او شپ بیان به کو چې ډېره بهترینه ورځ ده. دا غینه هم د جمعې ورځ د الله په وړاندې ډېره غوره. د اختر ورځ چې د روژې نه وروسته راځي وړوکی اختر، دا غینه هم دا غوره. ولی فيه 5 خلال، 5 کارونه په دې حدیث کې ذکر دي. اول خلق الله فيه آدم علیه السلام، الله په دې ورځ کې پیدا کړي. واهبط الله فيه آدم الى الارض، بیا الله رب العالمین آدم علیه السلام په دې ورځ زمکه ته راښکته کو دنیا ته. وفيه توفى الله آدم، او په دې ورځ کې آدم علیه السلام وفات شوی. وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه، او په دې ورځ کې یو ساعت دی، یو ټیم دی، یو خاص وخت دی چې بنده په هغه ټیم کې د الله نه
هر شی غواړي نو الله یې ورکوي. ما لم یسأل حراما، که حرام شیزونه نه وي، حرام امنیات، حرام خواهشات او د ګناه کارونه نه غواړي نو الله یې ولا ورکوي. وفيه تقوم الساعه، او په دې ورځ کې به قیامت قایمي. دا 5 کارونه به کېږي. دې وجه نه په دغه روایت کې راغلي ما من ملک مقرب ولا في سماء ولا في أرض، يا ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. اغا مقرب نزدې فرشتي رب العالمین ته د ازمکه او اسمان د بادونه او غرونه او د بحرونه دا ټول په دې ورځ باندې یری چې قیامت قائم نشي. ګوره عزیزانو، په دې حدیث کې یو څو شیزونه ذکر شو. قاضي عیاض رحمه الله د حدیث په شرح کې لیکلي دي چې په دې حدیث کې دا بعضې شیزونه دا په فضیلت دلالت کوي، لکه آدم علیه السلام پیدایش، جنت ته تګ، یو ساعت دی پکې چې دعا پکې قبلېږي. خو دا بعضې شیزونه وایي دا فضائل نه دي، بلکې دا په دې خاطر بیان شوي چې په دې ورځ کې غټ غټ کارونه را روان دي. لکه قیامت قایمېدل، یو غټ کار پکې دا شوی چې آدم علیه السلام دنیا ته د جنت نه واپس راغی. دا غټ غټ کارونه شي. دا ولې وایي چې بنده متوجه وي چې داسې غټ غټ کارونه را روان دي زما د مخې ته، او خاص کر د جمعې په ورځ باندې چې قیامت به هم قایمېږي، چې فوراً سوچ هلته لاړ شي او تیاری ډېر وکړي، نیک اعمالو کې. لیتأهب العبد فيه بالاعمال الصالحه. قاضي عیاض رحمه الله لیکلي. خو ابو بکر بن العربي مالکی عالم دی ډېر غټ، هغه په شرح ترمذی کې په دې حدیث په شرح کې لیکلي چې نه دا ټول فضائل دي. وې د آدم علیه السلام راوتل د جنت نه دا په خپله یو عظیم منقبت لري، ځکه د آدم علیه السلام چې راووتو د تناسل شروع شو، نسل اولاد پیدا کېدل، او څومره خلق الله رب العالمین پیدا کړ د آدم علیه السلام نه. عظیم الشان مخلوق، پیغمبران، صالحین، شهدا. زمونږ پیغمبر وای دا په دې ورځ په دې ځمکه کې پیدا شو، نو دا په خپله د دې فضیلت شو. او قیامت قایمېدل دا هم د دې ورځې فضیلت دی، ځکه نیکان بندگان ملاقات چې کېږي، صحیح ملاقات، هغه په قیامت کې د رب العالمین سره جنت کې کېږي، د قیامت په ورځ باندې کېږي. نو د نیکانو بندگانو د الله ملاقات ته ډېر شوق وي، د انبیاو او د صالحینو. نو چې کله د قیامت راشي دوی خوشحالیږي، نیکان خلک ډایرکټ به خپل هغه امنیات کومې وعدې چې ورسره شوي هغه ورته پوره شي. نو ابو بکر بن العربي لیکلي چې دا هم په فضائلو باندې دلالت کوي چې دا داسې یوه بهترینه ورځ ده. په یو روایت د مسلم کې راغلي دي بندگانو ته هم فایده دا ده چې الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. پنځه منځونه چې سړی کوي د یو منځ نه بل منځ پورې کومه ګناه ترې وشوه، وړه ګناه، هغه په دې منځ باندې هم معاف کېږي. او بیا د یوې جمعې نه تر د بلې جمعې پورې چې انسان نو څومره ګناهونه شوي صغایر، دا ورته معاف کېږي. دا د ولې معاف کېږي؟ دا د دې جمعې فضیلت دی. داسې یو بهترینه ورځ راشي رب العالمین عفو اعلان کړي. مطلب یعنی دا دی، اگر چې الفاظ د حدیث دا نه دي، کفارة لما بینهن دا الفاظ دي، په منځ کې چې څومره دغه راځي ګناهونه انسان نشوي، د هغې دپاره دا جمعه خپله کفاره ده چې انسان د دې اهتمام کوي. بلکې دا لاسه په یو روایت کې راغلی دی، ترمذی شریف دا روایت راوړی، امام البانی رحمه الله صحیح کړی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی، وما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. مسلمان چې د جمعې په ورځ باندې مړ شي یا د جمعې په شپه باندې، دا داسې بهترین ټیم دی دا د جمعې ورځ او شپه چې رب العالمین د دې ورځې د ډېر فضیلت او د ډېر قدر د وجې نه دغه انسان د عذاب قبر نه بچو ساتي.
حالانکه تاسو ته پته ده عزیزانو چې د عذاب قبر نه انسان په اسانه نشي بچ پاتې کېدلی. واقعه د سعد رضی الله عنه تاسو ته معلومه وه چې کله دی په قبر کې کېښودلی شو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې استغفروا لاخیکم، د خپل بنده د خپل رور دپاره تاسو بخښنه وغواړئ. داسې شخصیت چې اهتز عرش الرحمن کله چې دی وفات شو د الله عرش وجړقېدو، داسې یو عظیم انسان او بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې دا ځمکه را روانه وه خپل بدل یې اخیستو، یعنې داسې خلکو ته خپل بدل نه پرېږدي. الله رب العالمین اگر چې بیا هغه ته یعنې د مسلمانانو د دعا په وجه او دارنګې د خپلو د اعمالو په وجه نیکان خلک الله رب العالمین بیا د عذاب نه بچ ساتي، خو د دې ورځې د عظمت او د فضیلت د وجه نه الله رب العالمین انسان د عذاب قبر نه بچ ساتي. عذاب قبر هغه چاته نه معاف کېږي په اسانه باندې. دا داسې بهترینه ورځ ده چې کله مسلمان د نیکو اعمالو پابندي کوي، د فرائضو، د حلال او د حرامو، د معاملاتو، اخلاق، خپل خپلوانو سره خپلولي دا کوي او مرګ ول د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې راغی د 24 غنټو کې 40 غنټو کې، نو الله یې د عذاب د قبر نه بچ ساتي. نو دا مختصر فضائلو په دې خاطر چې د جمعې او د ورځې سره زمونږ او ستاسو شوق او رغبت پیدا شي. بیا د جمعې په ورځ آداب یو ادب بیانوم او په دې باندې بس کوو، بیا به بلې جمعې ته انشاءالله نور ادب بیانوم. دا یو ادب لږ مختصر دی نو دې وجه نه الفاظ مختصر دي. د جمعې په ورځ ډېر کارونه کول پکار دي. یو د هغې نه دا دی سورة الکهف تلاوت کول. اکثره خلک د دې اهتمام نه کوي او شته د الله نیکان بندگان چې د دې عبادت ډېر اهتمام کوي. او بیا دې باب کې دومره توسعه ده چې دا د جمعې شپه او د جمعې ورځ په دې دواړو کې، یعنې شپه د ماښام نه شروع کېږي تر د سبا د جمعې د ماښامه پورې، دا تقریبا 40 غنټې ټیم شو. په دې ټیم کې چې تا هر وخت کې سورة الکهف تلاوت وکړو الله تا ته دومره اجر درکړي څومره چې اوس په دې حدیث کې بیانېږي. فرمایي حدیث ته ابو سعید خدري رضی الله عنه دی من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة أو په روایت کې راغلي ما بين الجمعتين. کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې تلاوت کوي الله به ورته رڼا ورکړي او دا رڼا به د انسان مخې ته لاره ورته رڼا کوي، نور به وله ورکړي، د دې نور په وجه به د انسان ته لاره به ورته رڼا کېږي. څومره په مقدار د 2 جمعو. د دې مطلب دا دی چې یو ځای د تا نه د 2 جمعو په فاصله باندې لرې وي، لکه ته د خپل کور نه راوځې او روانې 2 جمعې پس هغه ځای ته رسېږي، نو څومره فاصله شوه 100 کیلومتره 100 کیلومتره او دومره دغه ځای ته رڼا د خپل کور نه واخله تر د هغې فاصلې پورې چې د 2 جمعو په مقدار د تا نه لرې دی، دا تا ته الله د یو سورة کهف په وجه درکوي. دا روایت حاکم او بیهقي راوړی د امام الباني صحیح الجامع کې صحیح کړی. بیا بل دارمی کې الفاظ داسې دي من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، چا چې جمعې په ورځ د سورة کهف تلاوت وکړو اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، د ده او د کعبې ترمنځ چې څومره فاصله ده د مکې عمره، یعنې دا یو مثال پیغمبر ورکوي د مکې عمره ته الله رب العالمین رڼا درکوي. دا 2 روایتونه دا پکې صحیح دي، نور چې پکې راغلي هغه لږ کمزوري دی وجې نه هغه موږ نه ذکر کوو. د رڼا نه مراد عزیزانو علماو لیکلي دي چې رڼا د زړه مراد ده. زړه کې ورته الله رڼا واچوي نو د انسان به نه ګمراه کېږي. څوک چې د سورة کهف تلاوت کوي د جمعې په ورځ الله رب العالمین به دا نه ګمراه کوي. دا ځکه زړه کې رڼا د توحید راځي په دې سره. دویم علماو لیکلي د دې رڼا نه مراد ظاهري رڼا مراد ده، د مخکې نورانیت پیدا کېږي. تور سړی به وي او چې سړی ګوري خوږ به لګېږي، هغه وجه دا ده چې سورة کهف تلاوت به کوي. خو په حاکم کې ورسره روایت کې الفاظ داسې دي فی یوم القیامه، یعنې د رڼا نه مراد د قیامت په ورځ هغه رڼا مراد ده چې توره تیاره به وي د اعمالو په وجه به تا ته رڼا میلاویږي، چا ته به د اودس په وجه، چا ته به د لمونځ په وجه. الصلاة نور
چاته به نور اعمالو په وجه او چاته به د سورۃ الکهف په وجه باندې رڼاګانې ملاویږي. په هغې روایت هغه یوم القیامه کې چې پکې ذکر دی هغې کې لږ غوندې کلام دی. به هر حال دا د علماو تشریح وه. نو راځئ ورونو چې خپل ځانونه د الله رب العالمین په بندګۍ باندې مصروف کو او د خپل اوقات دا د الله په عبادت او د الله په بندګۍ باندې آباد کو. خاصتا دا د جمعې ورځ او دا دومره فضایل چې پکې راغلي دا د رب العالمین نو غواړو. دا یو ادب شو د جمعې د ورځې او انشاءالله که عمر و او وخت وفا وکړله د الله رب العالمین په فضل سره نو آینده جمعه کې به موږ دوه درې آداب نور بیان کړو، داسې آداب چې خلک د هغې نه لږ غوندې غافله شوي دي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول صحیح بندګان جوړ کړي. آمین یا رب العالمین.